سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو ډېر افسوسناکه واقعه تاسو سره شریکوم چې په اورګزۍ علاقه چپرمشتي کې مخې ته راغلې ده چې یو بدبخته زوی راپاڅېدلی په کور کې په یو وړه خبره باندې یو وړه تنازعه باندې په خپل مور په خپل خور او په خپل زوی باندې ډزې کړي دي او هغه یې وژلی دی. دا واقعه چې په اورګزۍ کې مخې ته راغلې ده د فایرنګ یعنې ډزو په نتیجه کې بل زوی هم زخمی شوی دی او د پولیس د رپورټ تر مخې چې وایي د اورګزۍ په دغه علاقه کې چې چپرمشتي نوم د نورسید په نوم باندې یو کس راپاڅېدلی چې د خپل کورني حالاتو نه تنګ او په همدغه وجه باندې هغه په خپله مور په خپل زوی او په خپله خور باندې ډزې کړي دي چې هغوی پکې مړه دي. ورسره یو بل زوی پکې ډېر زیات زخمی دی او د هغه حالت ناسازه دی او بیا د هغې نه پس دغه ملزم یا دغه مجرم په خپل ځان باندې هم ډزې کړي دي او خودکشي کړې ده. پولیس د دې واقعې رپورټ درج کړی دی او وایي چې تفتیش مو شروع کړی دی. درنو دوستانو، دا واقعه چې په اورګزۍ ایجنسۍ کې مخې ته راغلې ده یقینا چې ډېره دردونکې واقعه ده، ډېره افسوسناکه واقعه ده. یقینا که یو انسان د کورني حالاتو نه تنګ وي، مشکلات ورته راپېښ وي او یا هر څه چې وي، نو دا د هر چا خپلې ذاتي معاملې دي. هیڅکله هم داسې نه دي کول پکار چې په داسې معمولي خبرو باندې او په معمولي تکرار باندې په خپله مور یا په خپله خور یا د خپلې کورنۍ په نورو کسانو باندې ډزې وکړي. دا ډېر زیات ظلم دی، بلکې د ظلم انتها ده. کوم انسان چې داسې کارونه کوي ښه نه کوي. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته صبر نصیب کړي او ټول دې الله پاک پوه کړي.